دان شه دلته د کټمل له خدای دې ته غر کو تابانه کته کین او دا نو لکه دا جوس مونږ کې دي چې تیرالي دلته یو خدا ملک الله دا شړشم دی یا خدا نو دا خدا وابډا والا بچي ټول کون در پسې لګیا راس دواګانې ته کوي ان شاء الله ښا دواګانې کوي بچي خبر راس را خپل سره یو بل سره مينو کوي سر تکین نری شه دا مې شوې سر تم کې نه یو بل سره مينو کوي بچي یو بولا او نازوي دا یو بل قدر کوي بچي دا یو ځل رات لګ دی دلته اکثر لکور کې پیلار موازو کې وی شکیل به خدای غر کو تابانه ک نور محمد نو هغه شکیل یو خیالي کې لکه چيله مله شیخ مور شو کنه اختر کې ما غیبانی لال کو اور بدی کې مطلب نیاب هم د غرانی ولیو کنه راسي پراټه مراټه او نیکب هم ناز شروع پټي کې بیکار کوونو چې دا شی بوله ولو کنه دا به زه مسله جیتو دا غیدا پاره او نن سبا خو خيزي نوړي او ته وی روټه را تیار کوي پاس خو بارو خورا کنه دې مړې کې یو لب لب شان دي دل تین ختی کنه نو چې الله هم د شي لاندې زور کوي الله نو بل ډاکټر جانان چې کله زماله خوانت لنو ډیر خپو جانان چې کله زماله خوانت لنو ډیر خپو دان شه دلته د کټمل له خدای دې ته غر کو تابانه کته کین او دا نو لکه دا جوس مونږ کې دي چې تیرالي دلته یو خدا ملک الله دا شړشم دی یا خدا نو دا دان شه څنګه یاره خیر دی جی ملګرو ستړي مو شي سلامونه قدرمنو نن سره د فن د دنیا یو داسي باچا ناسته چې په لګ موده کې د خلکو په زړونو او په ذهنونو باندې لوبي وکي خپل ځان په دغه پښتنو باندې ومنو کم خلک چې ډیر زیات خپوي او چرته هم چې دغه شخصیت ذکر وشي چرته هم چې دغه شخصیت نوم راشي ذکر وشي په موبایل کې راشي نو خلک الته وخاندي زه به دا خبر وکم چې بده خلکو باندې ځان منل دا ډیر لوی کار دی خدغه شخصیت په لږ وخت کې په خلکو باندې خپل ځان د خپل پن په وجه باندې منلې دي نن را سره په دې خبرونه کې خاغله نور محمد صاحب ناشته لري تاسو ته په دې خپل خبرونه کې ډېر ورغلې ډېر مهرباني نادان صاحب الله مو خوشاله کا چې تاسو زما مغه شین خلی کنه د مړې کې هغه پته نشي ما ساينس هم کړي کنه د مړې کې اوس پر انټرویو د مړې کې یو لب لب شان دي دل تین ختی کنه نو چې الله هم د شي لاندې زور کوي الله نو بس ډاکټر هم یم الله مو خوشاله کا چې تاسو دل تراله یو مونږ لم دومره ټیم راکړو ځکه تاسو چې کوم خبرو کا پدی خلکو باندې ځان پیجندل او مطلب شکلونه غډیر ګرځي شکلونه ډیر زیات ګرځي خو بیا د یو شکل جوړول چې هغه د اسماعیل شهید صاحب خبر وي چې په جنازه کې مو ګوري نو ودا چې کای څنګه چلې خان دی کنه په جنازه کې بیا خان لکه مطلب هغه فیس په خلکو باندې دومره خو لګي او دومره نو ډیر خوشاله په دی باندې صحیح چې دا فیس هم په دی خپل خلکو منلې دي بالکل کتا سو په خپل لګ خپل ځان زمونږ د ملګرو ته معرفي کو چې تاسو نوم سره کوم علاقې سره تعلق ساتي نو ډېر مهرباني وي زه خو زما خپل په شکل خوراله سوشل میډیا نوم را کړی او خپل نوم چې کوم دی نور محمد صافي دی او مومند سره تعلق ساتم صافي يم په کوم باندې او دغه په جنگلي دا خو په شکیلې او دوز او بس ماشاءالله بس لین روان دی اور صحیح ده نور محمد به اداره ته وای چې چونکه وګورو نو بلا مسائل دي خلک خپه دي سو هر سړی په خپل خلو کې ډوب دي څنګه دې طرف ته تاسو خیال شو چې یاره ته د مزاح طرف ته رالي چې به راشه ته پکې داسې یو دغه شروع کې چې د خلکو خاندي یاره خبره داسې د نادان صاحب چې دا خلک خندول هم ډېر سخت کار دی لکه مونږ وګورو کنه د الفاظ چونو بلکې تو ګوري پر سړی باندې ټینشن دی د بجلی ټینشن دی د بیماریانو ټینشن دی او په دې کې بیا مطلب صحیح د یو کس به وي زه بزنسمین جوړېږم یو سړی به وي زه به چېرته مطلب ښه تجارت شروع کړم بس زما دغه دی چې زه یو کمیډین جوړ شم او زما د لاسه یو کور کې یو ویډیو زمو لګي او په کور کې خندا جوړ شي په کور کې بیا نه د بیل ټینشنی والله یې شي دی وي چې زما ویډیو لګولې نه په د بیل ټینشنی میټر یې تی وړي وابډا والا خودي نه شي شکیلې کنه نو چې بیا کله ویډیو ختم شي لکه هغه شی وړي یار میټر یې وړي کنه نو مطلب مې دغه دی چې دا هغه د بچپن سړی کې وای رسی کنه د دې مونږ په دې سکول کې دا بوزمي ادب بکیدلو دې کې به بس نور محمد چې نو په غورز به بوزمي ادب نو ریسنټلی اوس دا دوره د مخ کې زموږ پرنسپل سیبو پښ ووم کې
نو هغه میسج کړو چې لکه زما دلته ډیوټي لګېدل د ته به بوزمي ادب له راځي او دا چې کم زمونږ سټوډنټان دي دوی به خندې نو دا شیز چې کم دی دا د هغه بچپن نه را روان دی او الحمدلله تر اوسه پورې هم داسې پاللی دی داسې هم ساتلی دی چې اوسه پورې چا په مونږ ګوته اوچته نه کړه چې یاره دې داسې الفاظ کړي یا داسې مطلب لکه هغه د اخلاقو دایره کې خلک خندول زه وایم چې دا ډېر یو غټ لوی کار دی د خلکو په زړونو کې او ذهنونو کې به پوښتنه چې نور محمد صاحب تعلیم څومره کړی دی بل د شکیل والي سره خبره وکړي چې دا یو خیالي کردار دی کنه دا ستاسو په ژوند کې داسې څوک ملګری دی یا کنه همداسې یو نوم دغه کړی دی بیا په هغې باندې تاسو کار کړی یاره تعلیم خو چې کم دی ما د خوناباد نمبر 4 نه وکړو د میټریک بیا د کالج د پاره علیګړ یونیورسيټي ته لاړو د هغې نه پس بیا چې کم دی لندن کې 3 کاله دا خو د علامه اقبال مضمون ولا چې شعر غړی ولا علامه اقبال نه شعر ټرانسفر شو که نه علیګړ ته هم پکې لاړم دغه ډېر لرې لاړم مې دا نه چې تاسو سلوټ وکړې که نه اف ایم کړی دی او ښه پې خوشحال یم لکه تعلیم دومره پکار دی چې تا ته د خو د بد تمیز وښیي او پتا کې یو فرق راولي چې دا شیز بد دی دا ښه دی نو تعلیم هم دغه عمره پکار دی او چې نه غټه ډیګري هم در سره وروړو شاته راپسې یو بل اشارې هم کړه چې خدای دا کور وساره که نه لکه نو دا بیا ښه نه که نه او شکیل والي سره څه وویل زما دغه دماغ دی ولا یې شو شکیل والي سره مې پوښتنه دا وه چې دا یو خیالي څوک کردار دی که نه دا ستاسو په ژوند کې څوک ملګری دی څنګه هم دا نوم ذهن ته رالی دا ډېر زیات مشهور شوی دی شکیل داسې و چې ما یو ویډیو جوړه کړې وه زه به دا یو خبره وکړم چې تاسو که څوک پیژنې نو شکیل په نوم هم ډېر خلک پیژني زه وایم اکثر له کور کې پیلار هم اوازو کې وي شکیل به خدای غرق و تابانه که نور محمده نو هغه شکیل یو خیالي کردار و مونږ راونیولو اوس هغه خیالي کردار یو طرف ته شو هغه نوم په مونږ باندې پوه شو او دې ورځو کې چې کیم دی تاریکې دی وی تاریکې هلکه والا وی هغه غوا دی راوسېده نو بس زما غره نیولې دا کومه خبرې چې تاسو دا एकदम خپل دا سټایل بدل کوي که نه نو دا څنګه ستاسو ذهن ته ایډیا راغله لکه تاسو خو همداسې هم که وغواړئ خلک خندولی شي نو د دې دپاره دا تاسو دا خپل دا چې کوم ایکو به ورته زه وایم دا بدل که نو دې څه حساب کتاب دا مونږ خو راغټ شوي پېښور کې او پېښور کې زیاتره چې کوم رهایشون مطلب خلک وو هغه ټیم سره زمونږ یا بچپن یا لکه ځوان خو سم یم څه بوډا خو نه یم که نه نو دا چې کوم هغه انکو سپیکر وو د هغوی هغه باباګان به تا ګتلي وو هنکو چې کومه ژبه وه دا مطلب هغه نیمه پښتو نیمه اردو وی وہ خان ګل به بیچړه جړی منو کیندې کې ورشه ستا پیلار ته آواز کا که نه نو هغې به دا ګډ لکه مطلب هغه پښتو هنکو کې به پښتو وردن نه کله نو د هغې نه چې مونږ به ورته ناست وو میمو ریکارډ به مو ورته ان کړی چې ته ویې وځې دا نه ریکارډ کومه نو بس هغه شی مو کاپي کړی دی چېرته داسې لاړ شئ څوک هم ویني نو څه احساساتي خلک څه وایي څه اثر یې د خلکو یاره د خلکو ښه اثر ځکه بازار کې مونږ وګرځو یا مطلب چرته لاړ شو نو الحمدلله اوسه پورې خو دا خبره زه ستاسو په سکرین باندې وکړم چا را باندې نه پیشي شو نه په مخامخ لعنت ویلی دی نو دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده چې مطلب هغه نوم هم ښه ساتلی هغې لوی وجه به زه ووایم چې د هغې مثبت کردار تاسو لوبولی دی په دې نننۍ معاشره کې بل ستاسو ویډیوګانې داسې چې ماشومان زنانه کور کې هر سړی کتلی شي که نه دا پوښتنه لرمه چې څوک داسې وو چې د هغې نه تاسو متاثره وئ چې یاره داسې کامیډي زم وکړمه که نه بس په خپله متراو دانګل دی میدان یاره متاثره خو کو زمونږ د پښتنو ګورې نو زمونږ خو دغه 2 شخصیت دي یو اسماعیل شهید صاحب دی او یو علمزیب مجاهد دی او بل چې کوم دی ماماجي دی شینو ماما دی نو دغه مونږ کتلي دي اوس خو والله راته معافي وکړي چې ورشي نو هغه فلم یې لګولی چې سړی وایي اوس ورته اودس وکړم کو څه وکړم که نه لکه دا په هغه فلم یا په هغه ډرامه باندې کتو سره زه ویم دي ستا چې کوم ویورز دي که نه دوی سره اودس هم ماتېږي لکه مونږ هغه خلک ګتلي دي هغوی به کو یو کردار به هغوی کولو نو هغوی به داسې کولو لکه دا ویډیو چې زه خپل کور له ریکارډ کوم چې زما زنانې وګوري هغه به د بل زنانه م وګوري او چې نه زما زنانې نشي ګتلی نو هغه د په بل زنانه ولې ګورم اسماعیل شاهد دی شینو ماما دی او علمزیب مجاهد دی دا ستاسو خوښ خلک وو که نه خوښ خلک همدغه دي نور محمد بھائی
کار روزګار څه کوئ دې حوالې سره لږه خبره وکړئ یاره ژوند ډېر ناسته پاسته هم چرته کېږي وخت هم چرته تېرېږي کار روزګار کو درته زه ویم هغه ستاسو یو شعر دی ما نو اوس شاعرانو کړی دی وی هغه د منیر صاحب شعر دی وی پلار مې راته ویل چې خېټه څه روټۍ غواړي کو غزل نه غواړي نو دغه رنګ پلاتون نو خو ویل بھائی خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي همدغه رنګې کو تاسو ګورئ دا چې کوم زمونږ فني چینل چلی لګیا دی ویوز مطلب دا فیسبوک پیج شو داسې نور سوشل میډیا اکاونټ شو نو د هغې دپاره دا تاسو ته بخکاري ما دومره پراپر غټ ځای جوړ کړی او زما زیاتره ناسته دا زما کور هم دی دا زما دفتر هم دی دا زما سټوډیو هم ده او دا زما د رزق یو وډ هم دی یو حساب سره که موږ وګورو غیر چاپېره ډېر سیسټم هم پرتې دي او میکونه دي او لایټنګ او ډېر لوی سیټ اپ هم کړی په دې خو هم ډېر پیسې لګېدلي ستاسو یاره خبره داسې پیسې نه سبا د مور او پلار په دوه هم لګي ښه که هغې لرې پیسې ورکړي نو دا به چې کامیاب شي او که ور دی نه کې وي دا بیل ورپسې زیات ورولې وي دا سرکوزی وي کار نه کوي که نه نو خبره دا ده چې پیسې په هر څه لګي داسې سیټ اپ چې ما شروع کړی دی تاسو وګتو اجره ده پکې داسې دا نور سیټ اپ دی دکان دی پکې ډېر نو که زه اوس د چا اجرې ته ځم هلته زه ریکارډینګ کوم نو خامخا د هغه به میلمه راځي نو هغه زما د وجې ډسټرب دی چې لکه دلته خو ریکارډینګ روان دی نو هغه اجره ما ځان لره جوړه کړې ده اوس کو زه یو دکان کې پاټله ما یا د یو دکان ویډیو کوم نو هغه ما خپل ځان له جوړ کړی ولې یو دکاندار په عذاب کم هغه د خپل رزق ګټي زموږ دلته دا د لینډ روان دی اجره دکان او چې کوم د سټوډیو ټول هم یو ځای کې راغونډ کړي ډېر لوی کار هم کړی بالکل دا ډېر غټ سبجیکټ دی په دې مال نوبل پرایز اف د ورلډ انعام راکړی شي او یې کنه غپ لګوم سافټویر والا اپډیټ نه کوي یو کنه زه خو یم شکیل بھائی دا شاعرۍ ته په کومه سترګه ګورئ نن سبا یاره شاعري خو خبره داسې ده نادان صاحب زه به لږ داسې د روح وځېږم که نه شاعري د نن سبا وخت کې زه وایم چې زمونږ څومره شاعران دي دا زما غږ اوري نو هغوی له شاعري د دې چې کوم نوی کول دی د دې دپاره تی لکه اوس زما یو فني ویډیو ده نو زه په هغې کې داسې الفاظ ویم چې په هغې کې فن هم وي په هغې کې اسلام وي او هغه مزاحي هم وي نو دغه رنګې دا چې کوم شاعران دي دوی لم پکار دي چې دا کم نوې کول دي دوی ته پکې د مینې درس ورکي دوی ته پکې د وطن سره د مینې درس ورکي لکه ډېر شاعران دي اوس بې ادبي دي معافي څوک وایي د جانان مې مطلب پونډۍ او څوک وایي د جانان مې که نه سټه نو مطلب د جانان نور مونږ له وتل پکار دي دغه جانان خو مونږ دغه ځي تر رسولو سرکوزي بیا بیل هم نشو ورکولی د بجلی که نه نو دوی له اوس پکار دي چې دوی داسې د وطن سره د مینې شاعري دې ټیم کې لکه چې یو طرف ته ورله مخکې چې څومره موضوعات دي مطلب زمونږ بجلی ده یا مطلب زمونږ داسې نور څه دغه شو چې د ظلمو هغه طرف ته مخ شي او کنه ظلمین دي جانان پسې لکه تی ترکۍ ورپسې کړ جانان به په بل طرف دلې نو ظلمي به هم درنه ځي کړ هر څه به ګډوډي په اوسنو شاعرانو کې کم داسې یو شاعر دی چې ستاسو ډېر خوښ دی یاره کو زه درته ووایم په مخامخ دله صفت کومه دا نه چې 85 راکړي که نه یو خو مې ته خوښي هغه مې درته د کیمرې نه اف هم وویلل چې یاره زه هغه ټیمیز هم نو ما تاسو فالو کړي تاسو مې اورېدلي مې ستاسو غږ شاعري مې هم درله ښه خوښه ده خو په نن سبا وخت کې زه وایم د تراب صاحب نه علاوه بل څوک اورېدل لکه هغه ذهن یې نه مني واپس راځو د دې فن طرف ته به لږ راشو ستاسو یو ډېر مشهور دغه ډایلاګ به ورته زه ووایم ډېر زیات مشهور شوی هغه ګیډ والا که نه هغې باندې لږ هغه هم راته لږ ویلو ډېره مطلب خو داسې کار دی هغه ما هغه په څه چلو هغه په رښتیا داسې شوي وو که نه سرکوزي هغه څنګه په رښتیا داسې شوي هغه خو مونږ یو وایس وکړو یا لکه دغه زه به بیا هم ووایم کې او شکیله خبرو وړه ده مونږ هغه ګیډ راوځي هغې که نه هغې ته وایي مونږ بار تړلی وایي ماشومانو هغې سره لوبې کولې کي مرامي هغې ته لاندې نه جوکوړې وه ټیم هغې ناجاله پرېوته هغې یادوي که نه توبه خدای لکه وایي مطلب چا واپس انخلولې وه نو بیا مونږ هغې ته اسپتال باندې بوتلو وایي ډاکټر وایي کې دې باندې اوس څه وکړم دا خو به چې ګنډل کېږي نه چا سره شنټې باندې نه خلولې دی نو ما ویل ډریت ورکم کې څه وکړم واپس یې ورکې نو به دغه وایس وایرل شو دا خپلې چې کوم ستاسو د یوټیوب چینل مونږ وګورو یا ټیک ټاک کومه دا ستاسو خاکي دي دا فني ویډیوګانې دي دا تاسو له څوک لیکي که په خپله ترتیب کوئ یاره د دې سکرپ
زه وایم دا زه خپله لیکم د دې سکرپټ رایټینګ د دې ایډیټینګ د دې ریکارډینګ دا زه یو حساب سره آل ان ون چې ورته وي بس هغه هر څه خپله کوم لګي ایډیټینګ او رایټینګ او جوړول او ډېر ګران کار دی دا ګران دی خو کو چېرته ته خپل معیار ساتې نو ته به خپل الفاظو باندې خپله ویډیو جوړې کو چېرته تاله الفاظ د بل طرف نه میلاویږي نو د هغه ذهن به تا سره میچنګ نه کوي ته به د هغه الفاظو باندې ویډیو جوړې نو دې کې داسې ویور دي چې هغه بیا هغه الفاظ نه خوښوي نو دا زمونږ چې کوم سیسټم روان دی هغه الفاظو سره دا پښتانه مونږ مطلب هغه یو قسم لا مخته کړي دي نو هغه الفاظ ورته لیکو بس په هغې خاندي نور محمد بھائی والله چې کوم طرف ته ګورم بس چینه کې پرتی دی او لاټین دی او دا څه حساب دی دا بار وګوره چې والا نه دا جنک خو د هغه د پیسو کې مې تیزار کړی دی او دا نور سامان چې کوم دی دا ګوره لکه د پښتنو د کور اوزار چې کوم دی که نه لور دی دا لور لکه چیلې میلې شه خو موړ شو که نه اختر کې ما هغې باندې حلال کو اورې او دا هغه پیټار دی کو خیال یې کړی پخوا به دې کې مطلب نیاب هم دغه رانیولې و که نه راسي پراټې مراټې و نیکه به هم ناز شروع پټي کې به یې کار کوو نو چې دا شی به وله ورلو که نه دا به زه یم سلاجیت و د هغې دپاره او نن سبا خو ښځې نه وړي او ته وایي روټۍ راله تیاره کوي پاسه خو بار وخوره که نه لاټین ولې رڼا نه کوي لاټین خو زمونږ د نیو نیکه چې کیم دی د هغه نښه ده دې کې اوس تیل نیشه که نه خو ښه شی چې کیم دی لاټین دی زه وایم واپډه والا واپډه والا په دې شي به خلکو غرور کولو دې کې به تیل واچولو لاندې باتې ماتې به وه دا شی بنو کې مطلب د ناظم صاحب ترنګ وکړه ټرانسفارمر لینک والی دی به دا به د خپل کور ټرانسفارمر و چې تیلې به یې ورکړو شی به یې ګرځولو اورې اوس خو دا واپډه والا به چې ټول کون در پسې لګیا راسې دواګانې هته کوي انشاءالله ښه دواګانې کوي بلچام پرته د ګوټ کې محمد صاحب بلچا خو بچې خبره نه ده نه زمینداري خبره نه ده زمینداري لکه دا یو ګیټ اپ هم ورکړی دی د حجرې سیستم تاسو کړی که موږ وګورو ډېر څه پراته دي دا په دې باندې خو به هم تاسو ډېر کړي دي حجره د پښتو زه وایم چې یو درسګاه ده د پښتنو دپاره خو د بده مرغه هغه حجرې چې کوم دی دا تاسو ته کوم ښکاري خټې مټې دا ختمیږي لګیا دی مشر کشر سره ناسته پاسته ختمه شوه حجرې چې کوم دی ډیزاینۍ شوې ریډیو په ځای پکې چې کوم دی ایل سی ډي راله انټرنیټ رالو هغه اوس کو زه ووایم چې په دې کې چیلم هم پکار و خو هغه چیلم پکې مونږ ځکه نږدو چېرې هغه شی نور ختمه و نشې او دا تماشې او یو سمپل خو دلته ته رادن نه چې دا ما سټوډیو دلته سیګنل هم کار نه کوي نو ته به یې کو پریشیا بدرخو ته رالم که نه پخوا سیګنل یې نه وي نو به دغه یو یونیک شانتي ځای موجود نور محمد بھائی اوس هم لکه تاسو ډېره خواري کړې ده خو څه ایټمز داسې دي چې هغه پکې اوس هم کمې دی نو هغې باره کې به څه وایې هغه به انشاءالله رباب پکې پکار دی داسې که نه هغه یو شعر و چې زما حجره کې مسله و موسله او رباب دواړه شته دی که نه نو دلته ما ونه لیده یاره رباب خو تلی راځي څه کار لیتلی کېدی شي هغه باندې بیل راغلی جمع کوي یې که نه نو رباب به هم راوړو دلته به یې راځوړند کړو او موسله خو الریډي دا وایم چې بس د سرکار د طرفه د مراحت میلاویږي که نه دا شی بند که دا شته رانه پیلي دا شته رانه پیلي لکه مطلب تغییر علیږلی چې دنه ورشه تپوس وکړه څه څه دي ورسره شته دی رانه نالي نور دی مونږ نالو مراعات نه هم دی الله وساتي مونږ خپلو هغه د چا خبره په خپلو مټو باندې ګټلو والی الحمدلله د چا مراعات ته هم دی الله نه کینی الله دې د مونږ نه داسې دغه والي چې دې قوم له مونږه داسې څه خدمت وکړو نو د دې نه بیا وخورو څه نور محمد بھائی ډېره مهرباني که زه ستاسو ور څومره مننه وکړم دا به ډېره زیاته کمه وي چې تاسو موږ له دومره ټایم راکو او ډېر وخت هم موږ سره تېر کړو تقریبا د 3 غنټې خو موږ راغلي یو چې ناست یو ګپې شپې ستاسو خدمت زموږ ډېر زیات وکړو بیا هم مننه په اخره کې څه پیغام لرئ زموږ د کشرانو مشرانو ته الله دې خوشحاله و آباد لره نادان صاحب چې تاسو دومره راغلی او دلته موږ سره ګپ شپ ولګولو تا د خدمت خبر وکړه نو چاته او دا چا خبره چې پنجاب ته نه راغلی که نه خیبر پښتونخوا ده الحمدلله او پیغام او دغه خلکو ته چې څومره په دې سکرین باندې دا مونږ ګوري لګیا دی مینه وکړئ زار چاته وي مینه وکړئ مینه خوره کوي دا ژوند چې کم دی دا د مینې دپاره کم دی نو دې کې به نفرت سړی سینګ وکړي زه وایم چې دا پیغام وله اوس په بل اواز کې هم لږ ورکړي کوم اواز کې بچې خبره راسې را خپلو سره یو بل سره مینه وکړئ سیټ ته کښېنې نري شي دا مې شوې سیټ ته مه کښېنئ یو بل سره مینه وکړئ بچې یو بل ونازوئ
د یو بل قدر وکړي بچې دا یو ځل راتلک دي دلته ښه بیا نشي کې ته وایې کې بار نه به وګورم کې بچې څه خو نشي بیا به راشم بیا میاني سره ټولو ایماندارو باندې ما دا خواست یو بل سره مینه وکړي کوشش وکړئ په وخت پاسې واپډله ګټل دي که نه پیسې نشي وکړي. ډېره مهرباني جي ډېره مننه قدرمنو نور محمد عرف شکیل صاحب را سره تاسو واورېدو موږ د دې په ژوند د دې په فن باندې خبرې وکړې بیا دې څومره کار کړی دی څومره زیار یې کړی دی دا هم یو کار دی د پښتو په ژبه کې چې دی دا کومه ویډیوګانې جوړوي دا هم د پښتو د ژبې او بیا چې د کوم ثقافت د پښتون معاشرې دلته ژوندی ساتلی دی انشاءالله څه کمی شته هغه به وخت سره پوره کېږي نو موږ هر څومره هم مننه وکړو دا به ډېره زیاته کموي موږ سره په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ.